ای شمس و قمر نبی زار دل روزی نشم، زار دل روزی نشم، هم دل صادق عمر. محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د سید عالم صلی الله علیه وسلم د سپیڅلو مسکاو خپرونو ته. هم دل صادق عمر، هم عثمان علی نشم، هم عثمان علی نشم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خوږې مسکاوې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې په طایف کې د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چوپتیا او خاموشي ویني، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. د مسلم حدیث ده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کوي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په طایف کې و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل موږ به سبا ته انشاء الله له دې ځایه روانیږو او درومو به. ځینې صحابه و کرامو رضی الله عنهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه تر څو پورې چې موږ طایف فتح کړی نه وي تر هغې پورې به موږ ستانه نشو، یعنې د طایف نه نه روانیږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ښه نو بیا تاسې سبا جنگ پیل کړئ. په راتلونکي سهار سخته جګړه پیل شوه چې ډېر صحابه کرام رضی الله عنهم په دې جنگ کې ټپیان او زخمی شول. له دې وروسته بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل انشاءالله موږ به سبا له دې ځایه لاړ شو. دا ځل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو صحابه کرام رضی الله عنهم ټول غلي شول، خاموش شول، ځکه چې پرون ورځ دوی له سخت زیان سره مخامخ شوي ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په چوپتیا مبارکه مسکا وکړه او غاښونه یې سپین وځلېدل او په مبارکو شونډو یې د مسکا ځلا ښکارېدله. دا ځکه پرون چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د دې ځای نه به موږ ستنیږو، نو صحابه و کرام ویلي چې موږ به کله هم ستانه نشو تر څو چې موږ طایف نه فتح کړی. خو سبا ته چې کله جنگ جګړه شوه ډېر صحابه کرام رضی الله عنهم پکې ټپیان او زخمی شول. نو سبا چې رسول الله بیا دا خبره یاده کړه چې د دې ځای نه به ستنیږو نو ټول صحابه کرام غلي شول. رسول الله د دوی په سکوت باندې مسکی شه، په مبارکو شونډو یې مسکا خپره شوه، غاښونه یې لکه واورو غوندې سپین وځلېدل چې پرون تاسو ویلې چې ستانیږو به نه او نن څنګه تاسو غلي یاست. همدارنګه کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اصحابو کرامو رضی الله عنهم جذبه ویني نو په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي او خاندي. د بخاري حدیث ده. هغه فرمایي چې په یو غذا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د جهاد لور ته هڅول او دوی ته د جهاد او شهادت مرتبې بیانولې. نو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړ ای د الله رسوله موږ تا ته هغه خبره نه وایو چې د موسی علیه الصلاة وسلام قوم موسی علیه الصلاة وسلام ته ویلې وه. کله چې موسی علیه الصلاة وسلام خپل قوم د جهاد لپاره راوبله نو د موسی علیه الصلاة وسلام قوم موسی علیه الصلاة وسلام ته ویلې ته او ستا رب دې لاشي جګړه دې وکړي، موږ دلته کښېنو، موږ د جګړې توان او قدرت نه لرو. نو صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې موږ تا ته هغه خبره نه کوو کومه خبره چې د موسی قوم موسی علیه الصلاة وسلام ته کړې وه، بلکې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښي لور ته هم جنګیږو او کیڼ لور ته به هم جنګیږو، ستا په شاوخوا کې به هم جنګیږو او د پتنګانو په څیر به در باندې ځانونه قربانوو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صحابه و کرامو دا خبره واورېده نو په مبارک مخ کې خوښي وځلېده او په مسکا یې د دوی په جذبه آفرین وویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسکا او دا خندېدل د صحابه و کرامو رضی الله عنهم لپاره لا جذبه آفرین او اطمینان او سکون و د هغوی لپاره. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله عنها نه خوښي ویني نو په هغه باندې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. د ابن کثیر تفسیر لیکي حضرت عایشة رضی الله عنها فرمایي کله چې الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بیبیانو په هکله د تخیر او اختیار واک ورکه چې خپلو میرمنو ته دې ووایه څوک چې زما څخه د دنیا مال او متاع غوښتنه کوي هغه د یوې خواته بیلی شي او څوک چې په همدې حال اوسېدل غواړي هغه دې پاتې شي زما سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره د خپلو بیبیانو ته وکړه حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما څنګ ته تشریف راوړ او ما ته یې وفرمیل ای عایشې زه تاسې ته په یو کار کې واک او اختیار درکوم خو ژر به پریکړه نه کوي تر څو پورې دی چې له خپل مور او پلار سره مشوره نه وي کړې. ځکه چې حضرت عایشه رضی الله عنها په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیره زیاته ګرانه وه. نو ځکه عایشې ته فرمایي ای عایشې زه تاسې ته په یو کار کې واک او اختیار درکوم خو ژر به پریکړه نه کوي تر څو پورې دی چې له خپل مور او پلار سره مشوره نه وي کړې. عایشه رضی الله عنها فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه ای د الله رسوله هغه کوم کار دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورت احزاب 28 او 29 آیت زما ته تلاوت که ویل یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعلینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ای نبی صلی الله علیه وسلم خپلو میرمنو ته دې ووایه که تاسې یوازې د دنیا ژوند او د هغه زینت او ښکلا غواړئ نو راشئ زه به تاسې ته د دنیا د مال او متاع څه برخه درکړم او په ښه طریقه به مو رخصت کړم. او که تاسې د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم او د آخرت تلپاتې کور غوښتونکي یاست نو الله رب العزت به ستاسې په څیر نیکو کارو میرمنو ته ډیر لوی اجر درکړي او تاسو لپاره ډیر لوی اجر تیار کړی دی. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبره وکړه نو ما ورته سمدلاسه وړاندیز وکړه زه الله تعالی او د هغه رسول او آخرت خوښوم په دې کار کې د ابابکر صدیق چې زما پلار دی او ام رومان چې زما مور ده د مشورې څه اړتیا نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما دا خبره واورېده نو مسکی شه او زه یې په خپله مبارکې غېږ کې ونیولم او په مبارکو شونډو یې مسکا خپره شوه چې هغه زموږ لپاره د اطمینان او سکون لوی لامل او لوی سبب و. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم بې ځایه مسکی شوی نه دی او کله هم یې بې ځایه خندلي نه دي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه بله خبره اوري نو مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. د ابن هشام سیرت لیکي چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت البقیع له هدیرې څخه کور ته راستون شو. په دې وخت کې زما سر درد کاوه. ما د درد له امله های زما سره الفاظ تکرارول. حضرت عایشه وایي زما سر درد کوه نو د ډیر درده ما دا ویلې چې های زما سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راننوت هغه هم د ټوکې په ډول زما الفاظ تکرار کړل او داسې ویلې های زما سره. بیا یې له دې وروسته راته داسې وفرمیل حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي که تاسې په همدې درد کې مړه شئ نو زه به کفن درکوم د جنازې لمونځ به دې ادا کړم او په خپلو لاسونو به دې ښخه او دفن کړم.
حضرت عایشه رضی الله عنها زیاتوي چې ما ورته په ناز وویل تاسې دا غواړئ چې زما له مړینې وروسته به زما کور ته بله میرمن راولئ؟ په ښځې خو دویمه ښځه ډېره بده لګي. نو ما هم ور زیاته کړه کله چې تاسو ما دفن کړئ او ښخ مې کړئ آیا تاسو زما له مړینې وروسته دا غواړئ چې زما کور ته بله میرمن راولئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما دا خبره واورېده نو مبارکه مسکا یې وکړه او په مبارکو شونډو یې مسکا خپره شوه. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو کله چې حضرت عایشه رضی الله عنها د تور او د تهمت څخه ژغورل کیږي الله د هغې براعت او پاکي ثابتوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي او خاندي. د بخاري صحیح حدیث دی. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې خلکو په ما تهمت او تور ولګاوه. دا قصه ما تاسو ته د ژوند د لار په نورو خپرونو کې ډیر په تفصیل سره بیانه کړې. نو زه تر ډیره وخته نه وم خبره شوې مګر دا چې یوه ورځ ام مستح له دې خبرو خبره کړم. په دې دوران کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم له خلکو سره بیلابیلې مشورې کولې او دوی به هم ډول ډول مشورې ورکولې زما په هکله. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله زما جونګړې ته تشریف راوړه او داسې راته وفرمایل که تاسې له دې توره پاکه یاست نو الله رب العزت به ستا ساتنه کوي خو کله تا څخه خطا شوي وي نو د الله رب العزت څخه بخښنه وغواړه هغه به تا ته بخښنه وکړي. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي له دې څخه څو ورځې تیرې شوې وې زما خوب او آرام ورک شوی و او شپه او ورځ به مې په ژړا تیروله چې دا څه وشول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره مې نه خپل پلار ته څه وویل او نه مې خپل مور ته څه وویلې. د حضرت عایشې رضی الله عنها مور فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ کور ته راغی لا تر دې دمه له ناستې څخه نه و رابیل شوی چې د الله رب العزت له لورې پرې وحی نازله شوه او په هغې وحیه کې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها براعت او پاکي الله ثابته کړې وه. کله چې د وحی سلسله پای ته ورسېدله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ له مسکا څخه ډک و او خوشحالتیا پکې له ورایه څرګندېدله. په مبارکو شونډو یې مسکا خپره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو وړاندې دا وفرمیل ای عایشې الله رب العزت ستا حفاظت او ساتنه وکړه او ستا د بری کېدلو په اړه یې آیتونه رانازل کړل. نو کله چې الله رب العزت د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها براعت ثابتوي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې مسکی کیږي خوشحالیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ویني چې د خپلو ملګرو نجونو سره لوبې کوي نو د هغه په لیدلو باندې رسول الله مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. ابن سعد په خپل طبقاتو کې لیکي چې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي کله چې ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک کور ویاړ را په برخه شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ما سره نکاح وتړل شوه نو په هغې وخت کې زما عمر 6 کاله و. بیا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته واده شوم نو زه 9 کلنه وم. په دې وخت کې ما د مدینې کوچنیو نجونو سره لوبې کولې. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زما څنګ ته راغی. ما سره نورو کوچنیانو نجونو د ګودیانو او د نانځکو لوبې کولې. کله چې هغوی رسول د الله رب العزت ولیده نو پاڅېدې او یوې خواته لاړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په دې کار ډیر خوشحاله شو. بیا یې ماته په مسکا را وکتل او د دوی او زما لوبه یې ډیره خوښه شوه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې مسکاوې وې. نور به واورو قدرمن اورېدونکو خو هغه هم د یوې دمې نه وروسته. شمس و قمر نبی زار دلارو زینشم زار دلارو زینشم هم دل صادق عمر هم عثمان علی نشم هم عثمان علی نشم. ای شمس و قمر نبی زار دلارو زینشم زار دلارو زینشم هم دل صادق. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ.
همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله عنها د تشبیه په ورکولو باندې مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. ابن سعد په خپل طبقاتو کې لیکي چې ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یوه ورځ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه ای د الله رسوله تاسې راته وښایست که تاسې ته دوه داسې شیان په لاس درشي چې یو شی استعمال شوی وي او یو شی نوی وي یعنی هغه نوی استعمال شوی نو تاسې به له دې دواړو کوم شی خوښوئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل هغه شی چې نوی استعمال شوی. نو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي ما ورته وړاندیز وکړه بیا نو زه ستاسې د نورو میرمنو په څیر نه یم ځکه هغو نورو خاوندانو سره ژوند تیر کړی دی او زه یوازې تاسو ته راغلی یم ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورې مبارکې میرمنې کونډې وې صرف په هغو کې حضرت عایشه رضی الله عنها پیغله وه چې رسول الله کړې وه. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په دې خبره مبارکه مسکا وکړه او مبارک مخ یې له خوښي څخه روښانه وځلیده. نو دا د هغې کوشش و چې ځان په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګران کړي. د نن ورځ ښځې باید هم داسې اعمال او داسې کردار او اخلاق ترسره کړي چې هغوی په خپلو خاوندانو باندې ګرانې شي او دوی ته د خپل خاوندان ګران وي او د هغو مینه د دوی په زړو کې پرته وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها هوښیارتیا ویني په هغه باندې مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. د ابن سعد طبقات لیکي چې ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زما جونګړې ته تشریف راوړ. په دې وخت کې ما د خپلو ملګرو وړو نجونو سره لوبې کولې. زموږ د لوبو په سامان کې د وزرونو یو آس هم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم راڅخه وپوښتل ای عایشې دا څه شی دی؟ ما ځواب ورکړه دا اس دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل آیا اس هم وزرونه لري؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما رسول الله ته ځواب ورکړ هو دا د سلیمان علیه السلام اس دی. آیا د هغه اس وزرونه نه درلودل؟ حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په دې ځواب ومسکېده چې زړه راښکونکې مسکا له امله مبارک غاښونه د ورایه د واورې په څیر سپین وځلیدل او په مبارکو شونډو یې مسکا خپره وه. ځکه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که ډیره کشره هم وه خو دومره د هوښیارتیا خبره یې وکړه چې په هغې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل او په مبارکو شونډو باندې مسکا خپره شوه او دا د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنهو دپاره لا هم د اطمینان او د سکون لامل او سبب ګرځېده. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په بل فعل باندې مسکی کیږي او خاندي. ابو علی په خپل مسند کې لیکي چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د حریرې څخه تیاره شوې حلوا وړاندې کړه ځکه هغه مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیره په خوند پخه کړې وه. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي ما به بی سودې رضی الله عنها ته هم وویل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما او ستا دواړو ترمنځ ناست وي نو تاسې به هم د حلوا په خوړلو پیل کوئ. خو کله چې ما حلوا راوړه هلته مې کیښودله حضرت سودې رضی الله تعالی عنها د حلوا له خوړلو څخه انکار کولو حلوا یې نه خوړله. ما ورته په ټینګار سره وویل تاسې به هرومرو حلوا خورئ که داسې نه وي نو ستا پر مخ به یې درتپم. یوه ټوکه یې وکړه حضرت سودې سره. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضرت سودې رضی الله تعالی عنها بیا د حلوا د خوړلو څخه انکار وکړه حلوا یې نه خوړله. نو ما خپل لاس د حلوا په لوښي کې دننه که او څه برخه حلوا مې د هغې پر مخ باندې وتپله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حضرت سودې رضی الله تعالی عنها لور ته مخ واړوه نو مبارکه مسکا یې وکړه ځکه د هغې په مخ باندې الوا پورې وه. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لاس ټینګ ونیوه تر دې چې سودې رضی الله عنها راڅخه خپل بدل واخیست او زما په مخ باندې حلوا وتپله.
رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم بې ځایه مسکا نه ده کړې او کله هم بې ځایه خندلي نه دي. نو د هغه د ژوند هره ټوټه، هره شیبه د مسلمان لپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو لپاره یو لوی درس او یو لوی عبرت دی. ای کاش چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه خبر وای. ای کاش چې موږ د صحابه و کرامو رضی الله عنهم د سیرت نه خبر وای. ای کاش چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواجو مطهراتو له سیرت نه خبر وای او هغه په فیصدي طور په خپل انفرادي او په خپل کورني او په خپل ټولنیز ژوند کې عملي کولی. خو کله هم موږ دې ته متوجه نشو او نه خپله اولاد او خپله کورنۍ دې ته وهڅوله چې تاسو د رسول الله د سیرت نه ځان خبر کړئ، د رسول الله د صحابهو د سیرت نه ځان خبر کړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابیاتو د سیرت نه ځان خبر کړئ. بلکه خپل ځان او خپل اولاد که موږ په ناروا کې ولیده هغه ملا نور هم تشویق که. بس زموږ یوازینۍ موخه او هدف څه دی چې موږ سریال وګورو په اکثرو ځایونو کې او هغوی چې څه په هغه سریال کې کوي، که د هغو لباس دی، که د هغو اخلاق دی، که د هغو کړنه ده چې هغه په خپل ورځني ژوند کې موږ عملي کړو، دا مور و پلار به په آخرت ورځ کې الله رب العزت د خپل حضور کې دری او الله رب العزت به ترې پوښتنه کوي. زه درنو میندو ته او درنو پلرونو ته دا وصیت کوم، دا به ډیره بهتره وي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په خپل کورنۍ کې پیاده کړئ، یا دا به بهتره وي چې هلته تاسو ریموټ په لاس کې اخیستی وي او د هندوانو لوت او بربنډ سریالونه د خپلو اولادونو او کورنیو ته ورښیئ. کوم یو به بهتره وي؟ درنو خویندو ته دا وصیت کوم، تاسو لپاره به دا ډیره بهتره وي چې ځان د رسول الله د ازواجو مطهراتو په جامه باندې سنبال کړئ، د هغو په اخلاقو باندې ځان سنبال کړئ، که د غرب یا د هندونیزم اخلاق او د هغو لباس په خپل ژوند کې عملي کړئ. درنو ځوانانو ته هم دا وایم، دا به تاسو لپاره غوره وي چې د رسول الله سیرت ولولئ، د هغو د صحابهو سیرت ولولئ، هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ، ځان نه مصعب او عمیر غوندې ځوانان جوړ کړئ، یا دا چې د غرب او د هندونیزم فرهنګ په خپل ځان کې عملي کړئ او د هغو په شان لاکتونه او دستبندونه په خپلو غاړو کې واچوئ. کوم یو به غوره وي؟ خویندو او ورونو، د دنیا په محدود ژوند باندې مه دوکه کیږئ، راشئ الله ته غاړه کیدئ، د الله احکامو او د رسول الله اوامرو ته غاړه کیدئ چې دوی په ژوند کې موږ ته څه پیغام لري او څه وینا لري چې الله رب العزت د دنیا او د آخرت عزت در په برخه کړي. او که داسې په غفلت کې زموږ ژوند تیریږي لکه څنګه چې اوس روان دی، الله به په آخرت کې زموږ نه پوښتنه کوي او سخت مسئول به الله څخه ولاړ یو. نو قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. زار دلارو زینشم، زار دلارو زینشم، هم دل صادق عمر، هم عثمان علی نشم، هم عثمان علی نشم. ای شمس قمر نبی زار دلارو زینشم، زار دلارو زینشم، هم دل صادق عمر، هم عثمان علی نشم، هم عثمان علی نشم. کاش که